سلامونه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وايي طالبان باید د تاوتریخوالي کمولو ژمنه عملي کړي. هغه ګواښ کړی که اړوند افغان خواوې خپل دریځونه نرم نه کړي له افغانستانه به سوریه جوړه شي. ایران کې د ترافیکي پیښې له امله 11 افغانان شهیدان شوي او 2 نور ټپیان دي. چارواکي وايي د پیښې قربانیان ایران ته د مزدورۍ په موخه روان ول. تېرې 2 اونیو کې 9 میلیارد او 407 میلیونه افغاني ملي عواید راټول شوي. مالیې وزارت وايي د دغو 2 اونیو عواید د وږي میاشتې د وروستیو 2 اونیو په پرتله 984 میلیونه افغانۍ زیاتوالی ښیي. میلیونونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب خطر سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان کې به د هغه کسانو شمېر د روان کال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې ستونزې لري. او د افغانستان ښځینه فوټبال غوره لیګ پیل شو. فوټبال فدراسیون وايي چې دغو سیالیو کې د هیواد د 6 ولایتونو څخه 6 لوبډلو ګډون کړی او 9 ورځې به دوام وکړي.